طورخم کې د 4 ټنه لیتیم قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په طورخم دروازه کې پاکستان ته د 4 ټنه لیتیم ډبرې د قاچاق مخه نیولې ده. مسؤلین وایي دغه قیمتي ډبرې د ډبرو سکرو په یوه موټر کې ځای پر ځای شوې وي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي بدلون نن د غبرګولي 28مه په ژواک خبري اژانس ته ویل د طورخم ګمرک د تشریح برخې کارمندانو له لوري په یو لوی بار وړونکي موټر کې څه باندې 4 ټنه لیتیم لرونکي ډبرې ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه قیمتي ډبرې د ډبرو له سکرو څخه په یوه بار ټیلر موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای شوي وي. لیتیم چې په نړۍ کې په کمسارې توګه پیدا کیږي او لوړې بیې لري. د بیټریو، برېښنایي یا الکترونیک وسایلو او په نورو ساختماني توکو جوړولو کې کارول کیږي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ کې هم په طورخم کې د 4 ټنه لیتیمو د قاچاق مخه نیول شوې وه. کو چیرې تاسې غواړئ پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو څخه خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل له د داسې نورو ډیرو تازه دقیقو خبرونو مطالبو لپاره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې